که یو ځل دې په دیدن موړ د جمال کړم، که یو ځل دې په دیدن موړ د جمال کړم، خوله مې وچه شه جانانه چې بیا سوال کړم. په رښتیا رادرومي زیری مې در باندې، په رښتیا رادرومي زیری مې در باندې، خفه زړه چې په دروغو دې خوشحال کړم. چې خوښي لټوم دومره اوزګار نه یم، چې خوښي لټوم دومره اوزګار نه یم، زه د غم د خپل سخي جانان سنبال کړم. پس د مرګ مې کمنده کړلو بهلوله، پس د مرګ مې کمنده کړلو بهلوله، د ژوندون ګیلې بواړله اقبال کړم. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لرم چې روغ به یو، جوړ به یو، ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو د ډیرو ملګرو په خواهش باندې نن راغلو یو وری بیا د موږ د پښتو د ادب یو ډیر لوی نام محترم اقبال بهلول صاحب ته ډیر ملګرو رابطې کولې چې له بابا نه یو وری بیا چې موږ سره مخامخ کو او بابا موږ ته خپل نوی غزل وایي. شکریه ادا کوم چې تراب نیوز ته ټیم راکړله، چونکې بابا او موږ ډیر نزدېکت ته نو داس خو نسو ویلی، چونکې دا چینل لا هر څه د بابا خپل دی، بهر کیف ټیم راکړی ده. ملګرو جی ډیر خواهش الله د تاسو چې یو وری بیا د تراب نیوز په سکرین باندې له موږ سره مخامخ سي، ملګرو ته یو څو خبرې او چې خپل غزل بیا ملګرو سره شریک کو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول له ټولو نه د خپل خوږ ورور نصیر تراب شکریه ادا کوم چې اکثر مطلب دا د ما خپلو مینوالو سره مخامخ کې او خپلو مینوالو ته زه خپل خبرې، خپل مافي ضمیر او خپل شعرونه ووایم. مخکې مې تاسو ته بار بار درس کړی و چې څوک د خپل مورنۍ ژبې، د خپل ادب او ثقافت، د خپل تهذیب په کوم رنګ باندې خدمت کوي، موږ ته پکار ده ټول پښتنو ته، خصوصا خپل مروتو ورونو ګلالو ته، چې هغه د هغه خلک، هغه چینل یې، که هغه د نیوز چینل وي، که هغه د مطلب دا ده چې په کوم طریقې باندې چې هغه اپریشیټ کړي، هغو سره قسم تعاون وکړي، او دا کوم مطلب موږ معاشرې چې کښلي اقدار دي د هغو د رایج کولو دپاره دغو ته مطلب هر قسم تعاون ورسره وکړي. زه بیا خپلو مینهوالو نه دا خواست کوم چې د موږ دا تراب نیوز چینل چې دا موږ خپل چینل د نصیر خان تاسو ته وویله، او د دغه کامیابي دپاره دا د موږ ادب لحاظ سره، ثقافت لحاظ سره، مذهب لحاظ سره، هر لحاظ سره چې دو مطلب دا د کوم خدمات دي دغه د صرف اپریشیټ نسی بلکې دو سره د هر قسم تعاون جاری او ساری وساتي. او زه دا یوه خبره کوم همیشه چې ښه شاعري په ښه اورېدونکو باندې کېږي، ښه سامعینو باندې کېږي. چې ته کله ښه مینهوال پیدا کړې، باشعوره، باضمیره، تعلیم یافته، سلجه و خلک، نو ته به لازمي خبر ده چې کښلې شاعري کوي، هغه به تا نه دا توقع لري چې یاره بهلول صاحب ما ته داسې کلام پیش کړي، ما ته داسې غزل پیش کړي چې هغه په معیار باندې پوره وي. او موږ مطلب دا د نورو علاقو شاعرانو سره په معیار لحاظ سره، کمال لحاظ سره، فن لحاظ سره، هنر لحاظ سره مطلب دغو امپله وي. نو چې ښه شاعران پس ښه شاعر کېږي چې تاسو ښه سامعین پیدا کړي. زه د خپلو مینهوالو او ادبي ورونو ټول ډېر ډېر شکریه ادا کوم چې ما کومه شاعري دغه چې په کوم انداز باندې دو ما شاعري خوښوي. یقین وکړه چې ما سره الفاظ نشته چې د خپلو مینهوالو شکریه په ادا کړم. پروردګار دې آباد و شاد لري. او مخکې مو خبرې نصیر تراب سره ما مطلب ډېرې مرکې ریکارډ کړي دي، د تعارف او د ضرورت نشته ده. زه ډایرکټ راځه تاسو خپلو خوږو مینهوالو ته یو څو شعرونه وړاندې کوم. مطلب دا ده چې واړو مینهوالو ته د ډالۍ وي. او دا څو شعرونه د غزل چې څوک وایي زړه مې تمنا ستا د شباب نه لري، ها څوک وایي زړه مې تمنا ستا د شباب نه لري، ستا د ماړه نظر مې وږې سترګې تاب نه لري. ها واه واه واه. او شعر ده چې په محبت کې اطمینان د محبت توهین دی، په محبت کې اطمینان د محبت توهین دی. خوار شي میان چې سرمایه د استراب نه لري، ډېر ډېر. او خواز د وفا چې وکړم سوال نه پیدا کېږي اشنا، خواز د وفا چې وکړم سوال نه پیدا کېږي اشنا. عشق لا جواب لرم که اوسن د جواب نه لري. واه واه واه. دا بیا
خواست د وفا چې وکړم سوال نه پیدا کېږي اشنا عشق لا جواب لرم که اوسم د جواب نه لري او په پټو سترګو کړي تایید د انتخاب د سترګو په پټو سترګو کړي تایید د انتخاب د سترګو بې وسه زړه مې بیخي وس د انتخاب نه لري بې وسه زړه مې بیخي وس د انتخاب نه لري او دا شعر دی استاد اسیر منګل ته ډالۍ وي چې دا ترهګر به په کلتور د پښتو نه پوهیږي دا ترهګر به په کلتور د پښتو نه پوهیږي چې کوم پښتون حجره لري پکې رباب نه لري دا ترهګر به په کلتور د پښتو نه پوهیږي چې کوم پښتون حجره لري پکې رباب نه لري او د تور زلفو نقاب سوی چې په سپین مخ خور وي د تورو زلفو نقاب سوی چې په سپین مخ خور وي دیدن کړای نشم بیا څه د که حجاب نه لري او چې قرباني د سر و مال څوک ورکولی نشي چې قرباني د سر و مال څوک ورکولی نشي داسې کمزوري خلک زور د انقلاب نه لري دا بیا چې قرباني د سر و مال څوک ورکولی نشي داسې کمزوري خلک زور د انقلاب نه لري او دا د جانان لالۍ ته ډالۍ وي چې نس ناس ترې جوړ شي هم نواشي د ابلیس او خناس نس ناس ترې جوړ شي هم نواشي د ابلیس او خناس ابن تراب چې معرفت د ابو تراب نه لري او حساب کوا خو خیارانو او توانګرو سره حساب کوا خو خیارانو توانګرو سره دا تاجدار دل ګل ته ډالۍ وي چې حساب کوا خو خیارانو توانګرو سره لیودنی توان ستا د زری زری حساب نه لري سبحان الله حساب کوا خو خیارانو او توانګرو سره لیونی توان ستا د زری زری حساب نه لري نړوای نشي دا مین د یار د ظلم ماڼۍ نړوای نشي دا مین د یار د ظلم ماڼۍ په وګو سترګو کې د اوښکو چې سیلاب نه لري او اصل ماخذ دی د کربل درسګاه د عشق د سبق اصل ماخذ دی د کربل درسګاه د عشق د سبق بې د وفا د امتحان چې بل نصاب نه لري او ما ورته ویل بیګه د خوب کې بوسه راکړه چوپ شو دا ډاکټر ظفر علي ډالۍ وي چې ما ورته ویل بیګه د خوب کې بوسه راکړه چوپ شو یار مې جوړ پوهه د تعبیر پوه شوم د خواب نه لري ما ورته ویل بیګه د خوب کې بوسه راکړه چوپ شو یار مې جوړ پوهه د تعبیر پوه شوم د خواب نه لري او شعر د شاسن بادشاه ته ډالۍ چې ستا یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالول لیونه یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالول لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالول لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري تراب صاحب د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې د ماضي اسیر وایا حال دې څه دی د ماضي اسیر وایا حال دې څه دی مستقبل دې بربادیږي خیال دې څه دی ډیر ذهن دې اسې چې خوګر د غلامي دی ذهن دې اسې چې خوګر د غلامي دی د ضمیر د ازادي مجال دې څه دی ډیر او ستا مذهب استعاره چې د تعذیب وا ستا مذهب استعاره چې د تهذیب وا وایا اوس د تمدن مثال دې څه دی ډیر او تشویش څه تش سوچ پرې نه کړې مسلمانه تشویش څه تش سوچ پرې نه کړې مسلمانه چې سبب د دې سپیره زوال دې څه دی ډیر او د وحدت د جمعیت له فیض محرومه د وحدت د جمعیت له فیض محرومه د کثرت د شر سوا جنجال دې څه دی ډیر دا جی بیا وای ډیر د وحدت د جمعیت له فیض محرومه د کثرت د شر سوا جنجال دې څه دی او چې د ستا علم او هنر زوال پذیر شو چې د ستا علم او هنر زوال پذیر شو دا شعر د ما خواجه استاد محترم عبدالکریم بریلی صاحب ته ډالۍ وي چې د ستا علم او هنر زوال پذیر دی پښتانه و خایا نور کمال دې څه دی ډیر او د جلوو آثار د ګور لیونو کې د جلوو آثار د ګور لیونو کې چې تاثیر د با اثر جمال دې څه دی ډیر او چې دعوت شیخ ساکی درکړای نه دی چې دعوت شیخ ساکی درکړه نه د توبې د ته دو محال دې څه دی ډیر او د عشق حال نه د خبر نکړو بدحاله نور اثر مولا د کیلو کال دې څه دی ډیر او زل ستا سره واصل لتا جدایم زه لتا سره واصل لتا جدایم
نشوم پوی فراق د کوم وصال د سده واه 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 ډیر او دا شعر د ما خواجه زین العابدین ورور ته ډالې وی چې لمستی له لستی خبر بالوله لمستی له لستی خبر بالوله جولال د سده شاه جلال د سده ډیر هم غنده هم استاینه کړي بالوله ستا رکیب د کرفیک اقبال د سده بال د صد ډیر